خوست کې د 18.3 میلیون افغانۍ په لګښت یا د پروژو کې د سړکونو او د لښتیو اساسي رغونه شامله ده. په لومړۍ پروژه کې د 15.12 میلیون افغانۍ په لګښت د سرګردان چوک سړک چې 680 متره اوږدوالی لري او 1120 متره لښتي لري رغونه، په دوهم پروژه کې په دوهمه ناحیه کې د 215 متره په اوږدوالي سړک او 510 متره لښتیو اساسي رغونه چې 8.5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي شامل دي. انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي چې تقریبا ساکل مونږ 2 پروژې په پلان کې نیولې، خو انشاءالله الله تعالی ته امید شته چې کال اخره پورې به ټولې تکمیلېږي او بعضې پروژې مونږ په تدارکاتو او انجنیرۍ کې دي. هممهاله خوست والي وایي د ولس لپاره خدمت یې په لومړیتوبونو کې دی. د ده په خبره ټولې دولتي ادارې باید په اخلاصمندانه توګه د ولس خدمت وکړي. او د ادارو د ملګرو څخه خواهش دا دی چې د بل لاس ولسو سره او بیا په عموم کې د ټولو مسلمانانو څخه دا خواهش دی چې هغه دلته په دغه ښار کې چې د کوم چا وس وي زموږ سره همکاري وکړي او زموږ لاس ونیسي او زموږ حمایه وکړي. نو دغه یو څه دي چې هغه ضرور دي. په خدای نه که دا نه وکړو نو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مستحق ګرځو چې هغه به موږ تر شا او د ناکامیو خواته تللي یو د خپل صحت او امن او امنیت څخه به مو استفاده نه یې کړې. د خوست ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښار په بېلابېلو برخو کې په 22 بېلابېلو پروژو کارونه روان دي چې په مجموعي ډول 390 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي.